سلام ګران لیدونکو، پام کړئ د نن خبري ټولګه ته د حسیب قوی مرکز جنازه نن پنجشیر کې ادا او خاورو ته وسپارل شوه. یاد دې وي چې د حسیب جسد تېره ورځ د حکومت لخوا د هغه کورنۍ ته سپارل شوی و. جرمني د افغانانو بله ډله ډیپورټ کوي. د دویم ډلیز ډیپورټ په توګه ټاکل شوی نن شپه ناوخته جرمني په یوې چارټر الوتکه کې د افغانانو یوه بله ډله کابل ته ورسوي. د ډیپورټ دغه سلسله له وړاندې پیل شوې او تازه به هغه افغانان هم ډیپورټ شي چې اسناد نه دي منل شوي. دوی جرمي سابقه نه لري. جرمني له حکومت سره د یوې هوکړې له مخې د افغانانو اخراج ته دوام ورکړی دی. مجاهد وايي په بدخشان کې کوچنۍ سرغړونې او تحرکات مهار شوي. د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د ناورین نړیوالې ډلې د تازه راپور په غبرګون کې ویلي چې ډلې په بدخشان کې وروستۍ ناامني مهار کړې ده. نوموړي په بدخشان کې وروستي فعالیتونه کوچني تحرکات او سرغړونې بللي او ویلي دي چې د دوی امنیتي ځواکونه د وضعیت د کنټرول بشپړ توان لري. مجاهد یو ځل بیا ټینګار کړی چې هیڅ هیواد باید د افغانستان له خاورې د احتمالي ګواښونو په اړه اندېښنه ونه لري. د ناورین نړیوالې ډلې تېره ورځ په خپل تازه راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ 15 کاله وروسته جګړه او عمومي تاوتریخوالی کم شوی او د طالبانو مرکزي کنټرول لا هم پیاوړی دی، خو حکومت یې له ګڼو جدي ننګونو سره مخ دی. یاد راپور په ځانګړي ډول په شمال او بدخشان کې د وسلوالو فعالیتونو او سیمه ییزې نارضایتۍ زیاتېدو ته اشاره کړې وه. عبدالله سرحدي وایي د بامیانو مجسمې په خپلو لاسونو الوزولي او پښیمانه هم نه. د بامیانو پخواني والي عبدالله سرحدي له بي بي سي سره په خبرو کې منلي چې په 2001 زیږدیز کال کې د بامیانو تاریخي او اعظمي بودایي مجسمې په خپلو لاسونو ویجاړې کړي دي. عبدالله سرحدي چې د طالبانو د لومړۍ دورې پر مهال په بامیانو کې پوځي قمندان و، لومړیو کې له مستقیم ځواب ویلو ډډه کوله، خو وروسته یې د دغه کار مسؤلیت ومانه او ویل چې ما په خپلو لاسونو ویجاړې کړې. نوموړي د بامیانو د مجسمو د ویجاړولو په توجیه کې ویلي چې د طالبانو د اقدام د هغه څه له مخې و چې دا د خدای دستور او قانون بولي. هغه زیاته کړې چې طالبان بوتان نه پلوري بلکې ماتوي. سرحدي همداراز ویلي چې له دغه کاره پښیمانه نه دی او دا د خدای غوښتنه بللې ده. د بامیانو د بودا مجسمې د افغانستان له خورا مهمو تاریخي اثارو څخه وي چې په 2001 زیږدیز کال کې د طالبانو لخوا ویجاړې شوې. هغه پیښه چې پراخ نړیوال غبرګونونه یې راوپارول او د افغانستان د کلتوري میراث د تخریب د یوې خورا مهمې بیلګې په توګه ثبت شوه. د بلوچستان د قلات سیمې په یوه پوسته کې چاودنه. د بلوچ د ازادۍ پوځ یعنې BLA د دغه برید ویډیو خپره کړې ده. د راپورونو له مخې په دغه برید کې یو شمېر پاکستاني سرتیر وژل شوي او څو نور ټپیان شوي دي. راپورونه وایي په وروستیو ورځو کې د بلوچستان په قلات او یو شمېر نورو سیمو کې وسلوال بریدونه زیات شوي دي. په ورته مهال د بلوچ د ازادۍ پوځ وایي چې د روانې میاشتې په ترڅ کې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو او زیربناوو لسګونه بریدونه کړي دي. بلوچ د ازادۍ پوځ یو وسلوال ازادي غوښتونکې ډله ده چې د پاکستان څخه د افغانستان د ازادۍ لپاره مبارزه کوي او په تیرو کلونو کې د پاکستان امنیتي ځواکونه دولتي تأسیسات او له چین سره تړلې پروژې د خپلو بریدونو هدف ګرځولي دي. عاصم منیر ایران ته له سفر مخکې ټرمپ سره خبرې کړي. ریوټرز خبري اژانس د باوري پاکستاني سرچینو له قوله راپور ورکړی چې د پاکستان پوځ مشر جنرال عاصم منیر تهران ته له خپل اټکل شوي سفر وړاندې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره پر ټلیفون خبرې کړي دي. دوی وایي د دغه نه اعلان شوي ټلیفوني اړیکې اصلي محور پر ایران د واشنګټن اغیزمن فشار او بیرته مذاکراتو ته د تهران بنسټیز هڅول بلل شوي دي. د راپور زیاتوي عاصم منیر چې ورسره د پاکستان کورنیو چارو وزیر محسن نقوي هم مل دی په تهران کې له ایراني چارواکو او د ایران د رهبر مجتبی خامنه‌ای له نږدې همکارانو سره لیدنې لري. سرچینه وایي ډونالډ ټرمپ له جنرال منیر څخه غوښتي چې پر تهران له خپل نفوذه کار واخلي ترڅو ایران بیرته نویو ډیپلوماټیکو خبرو ته کیني. د دوی په وینا له امریکا ایران نښتو سربیره پر سعودي عربستان د حوثي وسلوالو وروستي بریدونه او د پاکستان ترکیه او سعودي ترمنځ بیړنی دفاعي تړون هم د اجنډا په سر کې ځای لري. پخوانی امریکایي سفیر وایي کابل کې د سفارت بیا پرانستل امکان لري. په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر رونالډ نیومن وایي په کابل کې د امریکا د سفارت بیا پرانستل ممکن دي، خو واشنګټن باید له دې اقدام مخکې له طالبانو څخه د سیاستونو د مشخصو بدلونونو غوښتنه وکړي. نیومن
A40 نیوز ته ویلي امریکا له طالبانو سره د امریکایي وګړو د خوشي کولو او د ترهګرۍ ضد مبارزې په برخو کې عملی تعامل لري. هغه زیاته کړې د ښځو پر وړاندې د محدودیتونو دوام کولی شي په امریکا کې سخت سیاسي غبرګونونه راوپاروي او د واشنګټن او کابل د اړیکو د پراختیا خنډ شي. د نوموړي په وینا د افغانستان د قانونو په برخه کې هم د امریکا د اقتصادي تعامل امکان شته، خو پراخې پانګونې د امنیت، قانون حاکمیت او د بانکونو د خوندیتوب تضمین ته اړتیا لري. نیومن ټینګار کړ چې د امریکا او افغانستان ترمنځ هر ډول نوی پرمختګ باید په مشخصو اقداماتو او ګام پر ګام تګلارې ولاړ وي. ندیم له قطر څخه غوښتي چې افغانستان ته استادان ولیږي. د لوړو زده کړو وزیر په کابل کې د قطر له سفیر مردیف بن علي القاشوتي سره په کتنه کې غوښتنه کړې چې افغان پوهنتونونو ته د قطر او نورو اسلامي هیوادونو استادان ولیږل شي او د افغان تحصیلي نظام ملاتړ دې وشي. د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو له مخې ندیم په دغه لیدنه کې مدعي شوی چې د دوی نظام د اسلامي شریعت او افغاني کلتور په رڼا کې عصري علومو ته ژمن دی. د خبرپاڼې په وینا د قطر سفیر د کابل طبي علومو پوهنتون د سرطان پرمختللي مرکز د تجهیز او په علمي برخو کې د بیلابیلو همکاریو د دوام ژمنه کړې ده. د لوړو زده کړو وزارت له لورې د لګول شوو محدودیتونو تصفیو او سخت برخورد له امله د هرات او کابل پوهنتونونو په ګډون سلګونه افغان علمي او تحصیلي کادرونه له خپلو دندو استعفا ته مجبور او یا هم افغانستان څخه وتلو ته اړ شوي دي. کراچۍ کې د پولیسو په یو لړ عملیاتو کې 40 افغانان نیول شوي. د پاکستان د سند ایالت د کراچۍ ښار پولیسو د دغه ښار په بیلابیلو سیمو کې د افغان کډوالو پر ضد عملیات کړي او 40 افغانان نیولي دي. په نیول شوو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د پولیسو په وینا دغه عملیات د اتحاد ټاون د پولیسو تاڼې شاوخوا او د کار په نورو سیمو کې ترسره شوي دي. نیول شوي افغانان د نورو قانوني اقداماتو لپاره د کډوالو ساتنې مرکز ته لیږل شوي دي. د کراچۍ پولیس وايي په ښار کې د میشتو افغان کډوالو پر ضد عملیات لا هم روان دي. پولیس په بیلابیلو سیمو کې د افغان کډوالو د حضور او د هغوی د قانوني اسنادو پلټنه هم کوي. ورته مهال د خیبر پښتونخوا د پېښور پولیسو د دغه ښار په بیلابیلو سیمو کې د افغان کډوالو پر ضد د عملیاتو پر مهال شاوخوا 20 افغانان نیولي دي. دغه عملیات د پېښور په بوړ بازار، تاج آباد او نورو سیمو کې شوي دي. تیره ورځ له پاکستان او ایران نه 1206 کډوال افغانستان ته ستانه شوي. د حکومت مرستیال حمدالله فطرت وایي چې تیره ورځ د تورخم سپین بولدک ورېښمو پل او اسلام کلان له لارې 238 کورنۍ چې د غړو شمېر 1206 کسانو ته رسیږي افغانستان ته راستنې شوي دي. حمدالله فطرت نن دوشنبه د وږي پر 2 په خپل ایکس کې لیکلي چې د راستنېدونکو کډوالو ته د ثبت لیږد مالي مرستو، روغتیايي خدمتونو او عامه پوهاوي په برخو کې اړین خدمات وړاندې شوي دي.